ما ته د جیلي دیوبندي په نظر مه ګوره. ځینې موږ پخوا ویلي چې بریلیان مولا نه لري، بریلیانو کې مولا نشته. موږ مقصد دا و چې بحث مو شروع کړي چې موږ تاسو به یو علمي تحقیق وکړو. د علمي تحقیق خلک نشته. موږ د بریلویت د چا د شخصي ذات سره خبره نه کوو. کمې عقیدې چې د بریلویانو مشرانو لیکلي وي چې غلط وي هغه ته په غلط باندې وایي. هیڅ دلیل نه لري، بس هغه زاړه دلایل دي چې وی ګوري نوې کلیپ دی چې وی ګوري هغه زړې خبرې دي مازی جامې بدي. ملګری راته وایي په اعلی حضرت کار مه لره چې هره ورځ کتابونه ستاسو وګورم در نور ورځ مې بد ډېر درسه وسي ځکه دومرې قدر مرداري مو پاشي. په مجازي معنا رب ویل یو چاته هم پروا نه کینه، بیا تاسو ټول نارې وایي چې موږ د احمد رضا خان بندگان هغه مرب. تاسو مشر لیکلي دي وایي ځان ته د نبي بندگان ویل چې زه د نبي علیه السلام بنده یم، وایي دا پروا نه کوي. د ظالم زامنو د ټاپي چې د مشرکانو در باندې لګیږي نه در باندې لګوم، خو ډېر بې ځایه یم چا نه در باندې لګولي. دغسې خبرې در څخه ټولو اهل سنتو ته وایم، په بریلویانو مه دوکه کېږئ. بیا درته وایم د بریلویانو کتابونه که مو وکتل د مردارۍ ډک دي، آینده لپاره به موږ قرار درته ښکاره کوو. اوس مو ورته پام سو. پخوا موږ خلکو ته دا شیان نه ورښکاره کړي، زموږ په علاقو کې ډېر نه وه، اوس مو در پام سو. موږ انشاءالله منصفین خلک یو، موږ کلک اهل سنت د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب یو. که ګرده دنیا خوا بدوي موږ دغسې خلک یو چې د الله په لاره کې د چا د ملامتیا پروا نه ساتو. ځینې خلک د خپل پر لار میلادونه دي ځان ته کار دي، هغه هم سره لړلي دي، هغه دې دغسې مردار کړي دي چې نن موږ ته یې د لاسه میلادونه کوو، خلک ستې پیغورونه راکوي. دشمن ته دې ورکړې ډېره